د صحابه وفات لاړ سي بیا سترګې درنه را باسم داسې سترګې ډېر لري کنه سترګې مو ما خپلې در بسلې دلیل راوړل دا خندا به د پوغ وخت کې کول ستاسو دته کتابونه راوړي وای امامان دی راوړي وای اهل بیت دی راوړي وای د خندا رضی ها ما چا نه منو اخستی کنه د څه ټایم زه ته خپل صفائی درګام زما چا نه جی سی صاحب مکو اوس بلی خاتمه اوس بلی خاتمه نه زو کنه خبرې نه چړو پرې دا خبره اوس راسه د ډیرو ځایونو نه لاړې امام علي رضی الله عنه خلیفہ امام دی الله له طرف او دی رسول الله له طرف وکنه دې خبرې جواب ته ملاب شوی دی جوړ یو بیا واورو مهرباني وکړه الله له طرف و بیا واورو خدای پروانه کې ثواب لري د امامانو خبرې علیه السلام خلافت اعلان خدای طرف هم شوی دی پیغمبر هم کړی دی او زنه خلق وغنه جبرن داشا الله یو دقیقه صبر الله جل وعلا چیرې دی علي رضی الله عنه خلافت اعلان کړی دی قران کې مهرباني وکړه او قران کې ما یو آیات زړه ته ترجمه کوم تا ته کې شي معلومه وی آیات کې دشته ماته اوس وخت یا آیات صحیح شو او دغه ترجمه داسې ده چې زما مطلب پیغمبر باندې وحی دی آیات تاو زما ولی او تا کوم خلیفہ ده هغه باغه کاسوي چې څوک حالت رکوع کی زکات ورګي مخالف طرف کې معاویه رضی الله عنه خپل ځان دفاع کړی ده او اوس وکړه لعنت وکړه زو استاد سره زم کوم څه ولی لعنت ور باندې واسطوم امام علي باندې لعنت نه ترول اهل بیت سره جګړه ده لا تعویل نهج البلاغه من مسلمانانو وګوري نهج البلاغه وای منم کنه او بالکل وی کاری سي وای د قران من امام علي رضی الله فیصله درته وخیم دی امام علي صبر 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 لا نس علي منګل صاحب ته کاری سي ورځ یادې دوه صبر وکړه جی سی سي بیو منټ علي منګل صاحب ته کاری سي ورځ یادې ته ول ناراضي یاره السلام علیکم جنان کاری صاحب ټول ته سلامونه ولا ناس کوم لاندې او بیمار شوی وم د شپږ ورځې کاری صاحب محترم بیمار شوی وم الله دې عاجل شفا در نصیب کی الله دې ما پرون نهج البلاغه دلته شاموټنګیان ورته وای کاغه راځي پوه شو کاری صاحب د کل ناګله غوړي خو ته نه شاموټنګان جنان صاحب الله بیمار شوی وم د دوه ورځې کېږي را پاسېدلی مسلمانانو دا سړی اوس ما ته راغلل ښه نهج البلاغه د امام علي علیه السلام دریم جلد 114 صفحه ده دا اوس درته ښکاره کوم یو دقیقه او د دله بل کتاب نم وای په هغو باندې لعنت واسوه زه څنګه په یو چا لعنت واسوم چې علي رضی الله عنه ورور ورته ویلی ده ها یو دقیقه اوس دې خندا درخیم ایوله د صبر وکړه اوس دې خندا درته خیم وخه بیغمه وخه بس بیا خپل خبرې نه وته خلې کنه اهل بیت سره جګړه نه تعالی نه ستول اوس دغه ځکه ته ورسته شوه صبر دا د اوسې درته خیم زه له تاسو سره د تا په کتاب کمره غټه کړه دا کوم کتاب دوایا نهج البلاغه دریم جلد 114 صفحه ده مسلمانان والظاهر امام علي رضي الله عنه ان ربنا واحد لمود معاويه ربي يوده ونبينا واحد او لمود معاويه رضي الله عنه نبي يوده ودعوتنا في الاسلام واحده او لمود معاويه رضي الله عنه سيكون دعوه د اسلام دي پر دایوه ده لا مولوی نوم کوم ځکه لیکل دی ته دا یو غته لوی خطبه ورلېګلې دا ودی الله بنده ورسره پریزه ولانا غوړي دروغ دي کې د پرد خطبه وکړه کنه به پر خطبه وکړه صبر نو جنگ سفینه لا چا سره کړي دا خدای دې غر کو تبا کړه دا اوس دومره جاهل خلق دي یو دقیقه صبر وکړه دا اوس دومره جاهل خلق دي دومره جاهل مونږ نه یو کنه تاسو مو ته اوس اور جی سی صاحب صبر وکړه کنه اول د دین ته کتاب راوړی صبر کنه نو جی سی صاحب لګه د بل خبر اور ګور مونږ وخت راسي غلی نه مونږ سوي لیدي
مکه وده سي کنه ګور تا په خپل خپل ویلي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ اهل بیت سره جنگ کړي دوی د دې خبر نه ولې وړ خو لک صبر وکړه کاری سی به ترخی یو دقیقه مشکل دلته دا ده سنن د دوی مکتبي ټولي ماته بندي دي په خدای قسم ټولي مکتبي راته بندي دي صبر الله دې وکړي چې دا دغه مکتبه راته خلاصه شي جیسی سے بیک مزمه تراشه ما مکه ودې د لار څخه پیدا دي کړی یو دقیقه صبر نه ریپورت وکړي کاری سی بیا داسې کسان انا بیغمه درو بغیرته کار زنه کوم چې زه ریپورټ وایم خبرونه وته هم کنه د ما ته الحمدلله دوره تربیت می شوه ده چې کنزلی نه وکم یا بل څه وکم کنه مسلمانانو دا کوم کتاب ده نهج البلاغه وګوریا ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار ما جرى بينه وبين أهل الصفين وصفين كي دي علي رضن هو سر دي شا مسألة ودي أهل الصفين معاوية رضن هو كانوا حضرت أمير معاوية رضي الله تعالى عنه وسوغر من أهل الشام والظاهر وسيدي خطبيته وقورا والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا لا معاوية لما نزيد بو إيمان كي ندا أو زل معاوية بو إيمان كي زياد نايم الأمر واحد لیکن دماغ دې په منځ کې یو مسأله وه چې په هغه کې دماغ دې اختلاف راغلی و چې هغه من دم عثمان د عثمان ابن عفان رضی الله په وینو مسأله و دماغ دې اختلاف دماغ ګوره علي رضی الله اقرار کوي چې دماغ د معاویه په منځ کې جګړه په خلافت نه وه په امامت نه وه بلکې دم د عثمان وه ونحن منه براء او موږ له دې نه پاک یو د عثمان ابن عفان په شهادت کې موږ کوم څه نه درلودل نه مو خبره کړې اوس دلته په دې کس علي رضی الله وایي چې دغه ایمان دی ما ایمان ده دغه نبی دی ما نبی ده دغه رب دی ما رب ده هغه لمانه په ایمان کې زیات نه ده او زه له هغه نه په ایمان کې زیات نه یم په هغه سړي باندې څنګه یو بل ځای صبر مسلمانانو دا د دوی بحار الانوار ده د علامه مجلسي 2 جلده 304 صفحه إن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق دا دي تابع بحار الأنوار معتبر كتاب دي دا سواي وإمام علي عليه السلام دي خپل جنگ خلقو ته چې چا جنگ ورسره کړی ني مشرکین ورته ویل ني منافقین ورته ویل ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا دا وي دي موږ ورونه دي ومږي بغاوت کړي دي موږ ورونه دي اکبر الله اکبر ولله انا ریټیم شو اکبر ولله الحمد د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صفات راغ ناره بسنګ نه وو بیا یالي اور سوا کنه یالي ناره یو ری واسطه شرک ناره ده الله نه مدد غواړو بس شرک هم پام کوي جی سی دیوا خبره ده تو کمه غازی زید خر کړي و ټرک وایلی وو زید ما کواره ها منګال ماما ګوره جی سی سي نه یو جی سی یو پښتنه درنه کوم جی سی سي دا دی الله اکبر ناره ولې در باندې بدل لګيږي و دې زړه سره و قرباني الله اکبر ناره مونږ باندې نه لګيږي کنه یالي نه تاسو نه بدل لګي صبر یو دقیقه موږ چې د ناره تکبیر ناره आवाज وکړو تاسو ولې د الله نه بغیر د بل چا ناره ته مونډي وګي اوس کوم په قران کې دا درته ثابت کړه چې تاسو ټول په اخرت ایمان نه لري الله جل وعلا وي قران کې دا آیات به را سره مني علي ولي الله اشهد ان علي ولي الله اوس کې په دې کې راټینګ کړم دا کلمه چا ویلې ده دا څه مطلب چا ویلې ده دا زه وایم تو وایې دي تاسو خپل کلمه مسته دي تاسو خپل کلمه مسته او اشهد ان علي ولي الله نه بغیر کړل کلمه پرګیږي نه کاری سے محترم امام درته ویل دا کلمه وایي ما دسه ما ته کوم امام ویلو یا ما ته چا خېلو
دا بس پیغمبر نه ونیسه د خیر زمانه مطلب اخیری حجت پورې امام مهدی علیه السلام پورې دا ټول دا خبره ده امام علی علیه السلام ولایت نه بغیر امام علی ولی ولاګل نه بغیر کلمه نه ده پر ها علي رضی الله عنه دغه کلمه ویلی و دا تاسو وایي او بالکل امام حسن علیه السلام پیغمبر ویلی ده یو کتاب خو راوخی قرباني سم بس نار ما ته مناظره نور ختمه سو یو کتاب راته وخی کری صاحب ته مو اول کې کنه د براډ سر کې هم ته ویل کنه چې یو سټوډنټ هم دوره کتابونه دوره غڅ زو سر لټام ما سره کمرې کې صرف قرآن مجید یې ها یو دقیقه زه یو استل کې هم کنه کتابونه دي ما سره کور کې کزو کور د مان لري زه هم استل کې وسته کوم کتابونه راته کوي کنه نو دوه دیني ما بالکل اوس کمیله امام علي رضی الله عنه درته ثابت کړي امام علي رضی الله عنه سدا کلمه اسمان ته نه پورته کیږي دا کومه بدعت کلمه سي تاسو وایسته امام علي رضی الله عنه کلمه کوم درته خو د صيغه د اهل سنت کلمه خو د امت ټول مسلمانانو ته وای دا کلمه اسمان ته پورته کیږي او د امام علي عليه السلام له خطبه نه درته خو د بیا به منی را سره کې بینه منی نن ستیره تا وخه بینه منم که خپل زه ونیم کتاب کې اوسم به سوچ پوکم کریسه محترمه سوچ پیو کزری کتاب درته خیم ما ته ماره ده کنه ته د موته څخه کتابونه خای کنه موته پاته ولګه د کوم سیستم خایم وته کریسه د دوی کتاب زو ورته وخیم پاغي کې د کومه کلمه چې مونږ د دوی کتاب منګال ماما غرو کې کتابونه څه کې تا د زبده د منګال ماما کریسه محترم د دوی کتاب د حیات القلوب جلد نمبر کتابونه څه کې یال د وزیر وزیر تاسو سیمو پړو کړي دي کریسه محترم ته ډیر علم ور کړی دی غما کوا منګالو څه علم ورتي کنه هغه بل دنیا ختم کواله زه ته وخیم جی سی تی بیا خپل کتاب وخت تاسو کتاب دی کنه جلد حیات القلوب نما دی باکر مو یو کتاب دی نهج البلاغه بدرته خاره کې خو نو تخبل کتاب منه بل کتاب منه نهج البلاغه نه خو کریسه بوز د تخکارا حضرت علی رضی الله تعالی خطبه د تخکارا کریسه ما ته هغه خطبه بل چا سره ور وتړل نه دا شیخ نه کیږي کنه جیسی صاحب ته ګوره الله شکل سرچ یو د صبر دی وای دی بل چې ورته په جنگي صفین کې امام حسن علیه السلام جګړه ور سره کړی ول علي رضی الله عنه سره خان دا کوم کنه یو غټي ور منافقت جی سی صاحب په ایماندار ضرور ولې خبره ته کوم لاړ انټرنیټ ته مکتبه شیعه ستاسو خپل مکتبه د خپل سرچ کا والله کله چې نه کوم یقین سبا کتاب امر وړم ځان سره آزاد د کیمرا خل سلام زدا ته خیمه کنه د کومي خبره ما وکي قدمه ته ونه خیالي بس د تاسو کلمه زمانه کما د توخه به ما سره ومنه به علي علیه السلام اول خلیفہ ومنه جی سی صاحب یې راغان تختید نه دا یو کال کې د سبب نوم باندې تاسو یو هغه نه درغله خچ وي په سبا اعظم هغه امجد 2 ورځې پهله یو راغله وای ز سبانه بل سبا اعظم نن ورځې خېله نن ورځ کاری صاحب هغه سید امجد صاحب خیم جنانه خبره ته ګوره هغه مرانه جنانه خبره ته ګوره تا دا موضوع لګه مو یو هاستل کې کنه هاستل کې مو دا مو زیات نه زیات 18-20 سال عمر دې مطلب مو زیات اندسه سبق یو د ساينس وغیرہ کنه دا کتابونه مو زیات نه دی پڑھاو کړی زه خبرو کوم کری سه مته عزت مته کتاب راوړه زوس دا زاستل کې کوم څه کتاب پیدا کوم څه تاسو کیمره کې ښکارا کوم و دا الله بنده انټرنیټ ته لاړ شه مکتبه شیعه سرچ کې تاسو خپل مکتبه ده جانانا د دومره بدبختی دی کنه چې د دې دنیا د پاره لګیا دی هاستل کې کتابونه پڑھاوي او چې کومه اصلي ژوندۍ دی هغه نه ختمېدونکې موته علی السلام متبصر نار حیدرین یا ټول مغفرات ملويږي بغم شه ځان خیر راړه استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم یعنی د علینم خدای جوړوي یعنی الله تاسو مدد نشي کوي علم کوي غایت ساخل دماغو کې خلی ساخل کنسپټ ونه خلی غتا مرزي مونږ خپل کې نه ویل او بس انسان حضرت علی یو دقیقه صبر کیمرا غټ مهرباني کړئ سم کیمرا نو کوئی آپشن درلګل کیمرا غټ مسلمانانو دي اهل بیت او کلمه اول امام صادق علیه السلام دا الکافی دي معتبر ټول معتبر کتاب دا الکافی دي شیخ کلینی
قاری صاحب دې کتاب ما اوسه پورې نوم هم نه دی اورېدلی ته ماته وایې د شاو کتاب نو خوشیه نه دی الله بنده د قلاندې شی به در پسې خاندي په خدای قسم تاسو وګورئ الکافی دا د شیخ کلینی دا د دوی تر ټولو معتبر کتاب دا جاهل تر اوسه په خپل کتاب هم نه ده خبر جاهل خو نه خبره یو د جاهل معنا دا چې نه خبره و دی الله بنده بس بیا زه جاهل هم ته نه غوړ جاهل بل نشته وایه پروا نه کوي زه خو تا ته خپل کتاب د ما جهالت د مسلمانان ګوري وګوره درایي یو سلو درویستمه صفحه مسلمانانو دی روایت وګوري شپږم نمبر روایت راوړی ده داسې راځي دې ځای ته وګوري عن ابي عبد الله عليه السلام قال امام صادق عليه السلام وايي ما من احد يحضره الموت وايي کله چې په یو چا کې په تاسو کې مرګ ورته راسي دا راځي تاسو وايي په دې ځای کې وګوري فاذا حضرتم دې ځای ته وګوري فاذا حضرتم کله چې تاسو مړو ته حاضر سواس فلقنوهم دي تلقين وركري شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله حتى يموت الله أكبر الله أكبر ولله امام صادق عليه السلام وايي ستاسې کله مړی په وخت د ذلکدن کې مړ کېږي وایي راسې تلقین ورکړی دي اهل السنة والجماعة دي كلمة ذكا امام صادق عليه السلام اهل السنة والجماعة سنو وتسوي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسوله حتى يموت دز اشهد ان علي ولي الله تشيري لا امام صادق عليه السلام سوي دز يو بل اواز مستك نسته هو کاری مایک میوټ کوي کاری صاحب دغه مایک میوټ کوي کنه بس دا پیدا نه کوي دا تقریر نه اوس جواب را امام صادق علیه السلام کومه کلمه وای مړی ته وخیاسته څه د څوک چې اشهد ان علي ولي الله د مر په وخت کې ونه وای هغه مردار ده ک مړ ده څوک علي ولي الله نه وای و چې مړ سي څوک علین ولی الله نه بغیر مړ شي کنه هغه څه وایم څنګه وبخلی شي مشکله یعنی نه بخلی کیږي نه علی علیہ السلام نه بغیر ایمان پر کیږي نه علی علیہ السلام کول ایمان ده مسلمانانو غوښسي امام صادق علیه السلام وایي چې وای څوک مړ کیږي دا کلمه ورته وایسته نو شایا یا چې څوک مړ شوی دی په دوی کې هغه ټول به ایمان له دنیا نه تللی دي دا یاد کړئ جمله بل یو کې ورته څه مسله نشته یعنی ولا یو کې یو کې زیات ده حتى يموت امام صادق عليه السلام ندی ویلی چې ورته وایي چې اشهد ان علي ولي الله امام دی وایي خانه دی غرقسه ته تر اوسه خپل امام را سره نه مني اشهد ان علي ولي الله دې ویل کې نه اسد ماته کړی څه وایي دې ویل کې دا څه مسله ده یا اشهد ان علي ولي الله وای له کلمې سره مو وای کلمه ګوره د الله له طرف راغلی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف راغلی و د جوړ سره په دې ځان پوهه کړه کوم څه دی الله له طرف را خودلې سی د رسول الله له طرف لغینه به څوک زیادت نه سي پکې راوستلای الله قران کې وای وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم الله وای ما چې څه فیصله وکړ د ما رسول بیا د هیڅ انسان مسلمان دی پر په کار نه د یو خبره پکې وکړي او کچا وکړه و من يعص الله ورسوله چا چې د رسول نه فرمانی وکړه فقد ضل ضلالا مبینا د ښکارا گمراه سو دا سړی بیا پیغمبر اوس علي ولي الله د دې شک نسته مو زدر توایم غوښه علي رضی الله عنه دی الله ولید تر دلوي ولي بلستنه لیکن تسی په کلمه کې وایي په کلمه کې د امام نه دی ویلي امام علي خپل د امام علي اوس خپل په نهج البلاغه کې درته خایم لیک صبر سره وکړه لیک صبر نارای نه د توله کوي زیب دوری سی صاحب د استاد کتابونو د غاګان مول انکار نه کوي دا تاسو چې کوي نرام نه ولا کاری صاحب نه ما دا پښتنه نه کومای دا کم کتابونه چې قاری صاحب کوي علي رضی الله عنه وصبر وکړه دا وسنه علي رضی الله عنه او یادوي مسلمانانو دا کتاب مرآة العقول
في شرح اخبار آل الرسول علامه مجلسي دا د دوی لوی محدث ده د دې 15 جلده اتدیر سم صفحه ده او دا خطبه دی علي رضی الله عنه خطبه الوسيله ده خطبه الوسيله دی علي رضی الله عنه هغه خطبه ده چې خطبه دی وسیله ده زه د صفحه ته مخ ته لاړم چې د سړی وروخیم خطبه الوسيله په کوم ځای کې شروع کیږي یو دقیقه يا علي رضي الله إن أمير المؤمنين علي عليه السلام خطب الناس بالمدينة ومدينة المنورة كي جعفر عليه السلام وي علي رضي الله عنه خطبة وركل علي رضي الله عنه وي خطبة وركل وسغوك سديس شي خطبة وركل ده نحمده بالحمد الذي ارتضاه دي ذكر رازي واسقرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادتان داد وشهادت دي ترفعاني سدا پورتكيگي دي قبل دا زايتا وتضاعفان العمل او دي تدبل اجر ورکولای کیږي وسو ګورا وای تل دی میزان ور باندې درنیږي چې څوک نه وای تل دی میزان ور باندې سپکیږي چې څوک وای دی هغه تل ور باندې درنیږي وسو ګورا وبهما تاویل وینا بخله کیږي چې درېمه کلمه ونوي وبهما په دې دوه شهادتین سره الفوز بالجنه دي جنت کامیابی ده والنجاة من النار او لجهنم نجات ده علي رضن هو شهادت کلمات سي دوه کلمې دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ده دوه کلمې وای اسمان ته ده دوه پورته کیږي نور نه پورته کیږي او دي جنت کامیابی په دې دوه کلمو کې ده او دی جنت له جهنم نه نجات په دې دوه کلمو کې ده بل دي چیرې لا لړه پسې وګرځي په باړه چنار کې په دې کوڅو کې پسې را وګرځيږي خریزه توهین دي شروع کو خریزه توهین دا توهین درته نه کړي سبحان الله او نه زما غواړم چې توهین ته خبره لاړ شي بس زما کې ده زه اشهد ان لا اله الا الله یا یم نه مغه ما مرزي ده صحیح ده وجه زه تا ته نه یم ته وایم ناس سو خبره ودی زړه سره په یو امام نه دی راته وخی او اوس کمی درته ویل چې دا اشهد ان علي ولي الله څوک وای دا ملعونین دي لعنتيان دي تا دا کتاب نه کمی درته وخو دا بیا بس ما ته اوس ما خبره ته وښ یو کتاب راته وخی چې امام ویلي چې دا درېمه کلمه وایي پریسه ما زه ستاسو چې کتاب خلاص ما سره یو کتاب هم شته دا کوم کتاب اهل تو خو ته کنه وای چې اهل بیت منم کنه الحمدلله خو بس په پټو سترګو لا اهل بیت خو دا کلمه وسره توخی چې موږ هم در سره وایو مهرباني وکړه پیغمبر ویلي ده کنه مګه کفی نه ده درته چیرې ویلي دا وخت پیغمبر نه خو دې راته خو دې موږ ځانونه تر محمد رسول الله قربان دی وخی اله امام علی علیہ السلام ویل دنه بغیر انسان کې دا انسان ایمان پرانه شي کېده چیرې ویل باندې چنار کې ویلي دي کوي په جنگ خیبر کې کوم کتاب ویلي دی راځه په خیر مهرباني جنگ خیبر ته خبره او دا امام علیہ السلام روانو صحابانو پښتنه وناګه صدا امام علی علیہ السلام دا د امام علی السلام دا کل ایمان ده اوس دا کل ایمان ته تصور کړي کلمه راوخی کوم امام ویل چیرې ویل دی نبی علیہ السلام چیرې دا کلمه ویل چې اشهد ان علی ولی الله اوس بیا یې ته کتاب واخا زه استاد کتاب دا سره ما د څوک ماتم در سره شروع کړي کلمه دی وسره تخیل نبی علیہ السلام دا نه ګوري ماتم کوم اله زرکو علي نور مزاق ده مزاق بس نور आवाज ده دا چې دا غاني معنی شروع خال د ټوله ګمراه کړه دا کلمه زر زرو خای چې موږ هم دي ځان په چاخوان راو دا ټول مسلمانان وشي ګندول انده غفینه ده ما درته ویل انده غفینه ده درته ما خیال کنه اشهد ان لا اله الا الله صبر غرق نسیه دا کلمه زواره چې کری سه به دا شي پني صبر وکړه غبره دې کلمه نه ولې دره غبره نه صبر وکړه دا روان ده دلته څلور خو څه شي روان ده زرک صبر ولري صبر
هغه اس ته دوی څه شي وایي؟ ذوالجناح. درته وی خو د قاری څه ویلي دي نه ذوالجناح را ورسېد. قاری صاحب دغه توهین شروع کو که زه شروع کوم بیا دا تاسو ته مسله جوړیږي کنه مو ته نه جوړیږي. وای درته ومي خودل د ذوالجناح په کتاب کې درته وخودل په څه شي کې درته وخودل و قربان دي سم په څه شي کې په نس کې ورننوځي نسته پسې ورننوځي ولته به بوی ځي په نس کې براوي باسي په څه شي کې درته وخودل و غرق نسی په څه شي کې درته وخودل دا زه تاسو سبا وخت غوم کتاب ته را پیدا کوم اوس دلته ما سره شته نه ما سره موجود دي خدای د اوس په حال ما سره نشته دي کنه مسله ده زید مکه جی سی سے والله العظیم زید مکه یا الله خاطر اهل بیت الله خاطر ته ویل الغاړي زه سو کوم والله خاطر وکم اوس ګوره یا تاسو وایي چې ما سره د درې د ټوله ومنه کوم صبر وکړئ. یا علی رضی الله عنه نمی کلمه دی شهادت ترته وخودله هغه وایي چې په دې کلمه جنت ته رسیدلی سي په دې کلمه امام صادق علیه السلام نمی درته وخودله چې تاسو مړو ته دا کلمه وایي چې ترڅو مړ سي لا اله الا الله محمد رسول الله بیا هم دا منلو ته تیار نه ده په خدای قسم منلو ته دا تیار نه دي کری صاحب بس جنت ته لاړ شه د دوه کلمو سره لاړ شه زموږ درې مې کلمې سره نه پرې دی مونږ خبره خلاصه په رب قسمی کدي جنت پستر ګورانه ولیدل ان شاء الله کدي رب العالمین رضا او ترڅو دي دا بدعت کلمه پرې یې خنوي مو صرف خیدری نه رسې زو بس نور سم نه وته والله کدي ولیدل کتا جنت پستر ګو ولیدل قسم می دي پر رب سي اهل بیت په دروازه کې درته ولاړی په ډنګو بموږي سي زي مشرکینو امام دي امام خبر دي نه مني دي امام خبر دي نه مني جنت يعني بیت خبر شي څوک نه مني هغه جنت ته ترای سي ما ته ویل کنه صرف خیدری نه رسې زو بس سیدا سی جی صاحب خدای دی وکس ناری علی منګل دی سره یو ځای کړی ناری مودي زکه غز وندې دغه ولا یو درونوم درکې کناری مودي وغه نه او علی رضی الله عنه یو شی درکړي اوس وغسه دیتا کتاب کې علی رضی الله عنه وای دا کلمه دی جنت رسې تو کوم جنت ته زیدي علی رضی الله عنه بغیر بل جنت تمستا ټول جنت مغا ده بس نور ته څه کوي ټول جنت مغا ده خو هغه هم دغه کلمه نه دی ویل دا ته سی وای نه ولی ده کنه دا اوسته منی نه غاته منلو ته نه تیار کنه په الله می دي قسم در سره منه می راوي خي په الله می دي قسم یو کتاب راته وخی دا ټایم کې درته واخم سور ټایم کې سبا پورې والله کتر سبا پورې زلای بند کړم سيتي دا اوس وایي چې اوس درته پیدا کوم شروع څه پکې اوس مقام 3 بجاو دي کوي صاحب 3 بجاو دي لګ انصاف دا دی وکسي پی 50 بجې کوم ځای کې 50 بجې سیستم دلته درته وې کېږم داسې دا کتاب راوړم کلمه یا لا بنده مو ته خوب ولا کراسي ستمک ته کلمه راوړي نبی عليه السلام علی علی رضی الله عنه غدي ویلي اشهد ان علی ولی الله خو خدای قسم که خوب راسي ته کلمه مو ته راوړي دی الله بنده له موږ نه دا څوار له سوکاله کیږي کلمه ورکوه له اهل بیتو کلمه ورکده تاسو نه اهل بیت هم ورغو تاسو میدان کربلا کې هم ورغو احد کې ورغو اوس پیدا اوس موږ ته پیدا کوي خلاص سو خبر اوس ته پیدا کوي وتر منډه والی احد کې چا بدر کې منډه والی پر خلیو میدان حضرت علی توهین مکوه بل ځای ته بنځي د 12 کاله مهدی د لمانه مونډه اخستلی غار کې پټ ترانه نر دي چې امام توهین دي شروع کړو ولې ته دي نرګسي زوسي ته دي صحابه او توهین کوي هغه ته نخ کار کیږي او ته چې بیا درته وان چې مهدی د 12 کاله غار ته نه وتلې د لمانه ډاریږي د نه راوړي ما چا نه باندې خسي ته کوي ته چې په کنایو کې توهین او سپکاوي کې موږ نه پويګو موږ ډوډۍ نه خورو تا معلوم دي کنه تا کوم څه خبره زکه ځای معلوم ته پويګي لیلان دي خو په بل سوړه باندې ډوډۍ خوري دا ځان دا غنه مولوی نه بالي خواته بنا تختي هي عام وشيو دادي تاسو دي اغاغانو حال ده امام نه روایت ورته راوړم نه مني ما بنده امامانو بكلمه ورته راوړم بلکې لدي اتو امامانو لسو امامانو ز کلمه ورته راوړم سي اوغو دي اهل سنت والجماعت کلمه موږ ته خودلې او هغه کلمه خلق ته خودله دای وستروس پورې یو ځای ته مونډه واخلي والله کدي پرېږدم سرغو کته يم نکړیا په خپل بیا تختې
یا به کوزيږي او یا به کتاب راوړي راته یا به په کتاب خبرې مو سره بس ټایم هم ډیر شو کنه تل له خدای خو بس تا ته مدوله اخیری کې د توخینو کو د خنه وغړل کنه چې ما درو عزت تا نه وای کړي موږ نه کول چې ما مخکې درته ویل صحابه تا نه وای کړي ګوره د صحابه او ګوره چې ما ته د مور پلار کنځلي وکړي ولا کوم پروا لرم